أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأى د قیامت نږدې کېدو یو نښه دا ده چې د خلکو د منځونو نه به خشوع ختمه شي. ابو الدرداء رضی الله عنه حدیث ده وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، أو فيذكر أول ما يرفع من الناس الخشوع. سبحان الله. لقيامتي وانا خداري جي منزلنا با خشوع. أبو الدرداء رضي الله عنه ويتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء. رسول الله من سر يورد ناسو بأسمان تدسترقي دي سويني ويودا خبره وكرا جي نجدې ده چې د خلکو نه به د علم واغستی شي هېڅ به ورسره هم پاتې نه شي، همداسې وخت به راشي. حدیث کې راځي چې بن جبیر وایي چا چې د حدیث واورېدو یا د روایت واورېدو د ابودرداء نه وایي زه د عباده بن صامت رضی الله عنه سره ملاو شوم، د بل صحابي سره. وایي ما ورته وایي چې الا تسمعوا الى ما یقول اخوک ابودرداء، ستا ورور ابودرداء چې څه خبرې کوي دا تا اورېدلي؟ وایي ما ته وایي چې ولې څه وایي؟ فاخبرته بالذي قال. نو عباده بن صامت ته څه وایي؟ وایي هغه خو د عام علم خبره کړې، زه درته هغه علم هم ښوی شم کوم چې به اول ځي د خلکو نه، یعنې زه به درته دا مسله بلکل تفصیلا بیان کوم. اخو عام ویلې چې علم به ختم شي که نه، زه درته دا وایم چې ما د رسول صلی چې دا مې اورېدلي چې کوم علم به اول ختمي. نو زه ډېر په دغه کې شوم چې په شوق کې شوم چې ما ته ووایي. ومې چې کوم عمل وي؟ ما ته وایي چې الخشوع، په مانځه کې خشوع دا اولنی دیني عمل دی چې د خلکو نه به ختمي. نو بیا ورته څه وایي؟ وایي چې داسې وخت به راشي چې ته به جومات ته ورننوځې ان تدخل مسجد جماعه، داسې جومات ته به ورننوځې چې به جمع منځونه به هلته کېږي، غټ جومات به فلا ترى فيه رجلا خاشعا، خو په دې غټ جومات کې به تا ته داسې څوک میلاو نه شي چې هغه به مونځ په ارام کوي. دا حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی. سبحان الله، څومره عجیبه حدیث. جومات ته به ورننوځې خو خشوع والا به تا ته میلاو نه شي. دا نښه نن سبا بلکل ښکاره ده الا من رحمه ربي، یا به ډېر کم خلک چې هغه به په ارام په اطمینان او په سکون سره لمونځ کوي، جومات ته به ناوخته راوځي. خشوع ختمه شوې، په خپله منځه کې خشوع راولئ. رب العالمین په قرآن کې څه وایي؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هغه مؤمنان کامیاب دي چې په منځه کې خشوع، په ارام، په اطمینان، په سکون سره لمونځ کوي. ځکه حدیث کې راځي عمار بن یاسر دا حدیث دی امام بن حنبل راوړی، ان الرجل لينصرف وما كتب له الا عشر صلاته. کله کله یو سړی وي د منځه نه سلام وګرځي او روان شي، ځان ستړی کړي او اودس وکړي، خو د دې منځه هغه لسمه حصه ورته میلاو شي، پوره لمونځ وکړي او میلاو ورته څه شي؟ لسمه. دا څومره غټه تباهي ده، دا څومره غټه خساره ده چې ته به ورځ کې 15 لمونځونه په جومات کې کوې او د هر منځه ته د لسمه حصه میلاوي. دې منځه څه پیدا شو؟ یا مخکې څه وایي؟ یا تسعها، کله ورته نهمه حصه، کله ثمنها، اتمه، سبعها، ومه، شپږمه، پنځمه، څلورمه، یا درېیمه حصه، کله کله ورته نیمه حصه میلاو شي. د حدیث نه دا فایده راوځي چې تا ته ستا د مانځه د اجر ستا د خشوع او ستا د اعمالو مطابق به تا ته میلاوي. کله چې د انسان ودرېږي رب العالمین سره په رابطه کې شي، نو دقه د ده په ژوند کې ښکلی وخت، لکه ته ټوله ورځ د دنیا لپاره منډې ووایې، بیا راشي رب العالمین ته ودرېږي، دا اوس ستا او د هغه د رابطې ټایم دی. نو شیطان دا نه غواړي چې دا قیمتي وخت په تا باندې صحیح واوري. او ځکه حدیث کې راځي چې کله دا مونځ انسان وکړي او په خپلې طریقې وکړي، نو دا مونځ به ته دوا کوي، وایي حفظک الله تعالی کما حفظتني، الله دې ستا داسې حفاظت وکړي لکه څنګه چې دې زما وکړو. دا دوا مونځ کوي ګورئ، او وایي چې کله په صحیح طریقه ونه کړي نو هغه ورته ضیعک الله کما ضیعتني، الله دې تا هم داسې تباه کړي لکه څنګه چې زه تباه کړم. الله دې تا هم داسې ضایع کړي او داسې دې سپک کړي لکه څنګه چې دې زه سپک کړم. دا د مونځ سپکاوی دی که نه؟ الله دې کړي چې 1000 رکعته مونځ کې خو چې خشوع پکې نه وي، د رسول صلی په طریقه نه، هغه مونځ پیدا څه شوه. ځکه دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې د دې منځه په دې موضوع کې، د منځه په دې موضوع کې خلک 15 قسمه دي. اولنی کس هغه دی چې هغه ظالم دی، چې د اودس صحیح خیال نه ساتي، د منځه د ټیم خیال نه ساتي، د جمع خیال نه ساتي، د ارکانو خیال نه ساتي، د واجباتو خیال نه ساتي. دویم کس هغه دی چې د ټیم خیال ساتي، د حدودو خیال ساتي، د ظاهري ارکانو خیال ساتي، د اودس خیال ساتي، خو دغه د چې وسوسې او سوچونه به بل ځای کې کوي. نه دی هغه اولنی پسې څه دی؟
لږ راکځئ د ګزاره کوي دا غنه دریم کس هغه دی چې د حدودو د ارکانو خیال ساتي او د دې وسوسو دفاع کوي شیطان چې د کوم وسوسې راوړي کنه دا غي دفاع کوي نه دې پر خپل دفاع کې مشغولي موږ دا اول نو د اخر پوری دې څه کوي په منځ کې د په دغه جهاد کې د شیطان خلاف سلورم کس هغه دی چې د منځ د حقوقو د ارکانو د حدودو او د دې هر څه خیال وساتل او ټول سوچ په منځ کې د چې سجده صحیح ولګي رکوع صحیح ولګي منځ چې کوم سنت دي هغه زه پوره کم په دې کې چې سویل وړي هغه په صحیح طریقو کوم چې زما د منځ د رسول الله سلام په طریقه باندې شي د ټول نه غوړه کوي هغه انسان دی چې په منځ باندې ودرېږي د حدودو خیال ساتي د ارکانو خیال ساتي د شروطو خیال ساتي وسوسې او د هر څه لري کی فرق په دوه باندې کې څه دی فرق دا دی خپل زړه روالي رب العالمین ته کی لکه دې چې الله ته ګوري د سیموس کوي او که دغه درجه کې نه نو دې په ځل کې سوچي چې الله ماته ګوري یعنی په دغه ټیم کې د خالص رابطه د چا سره ای رب العالمین سره او دې مؤمنان به ډېر کم وي الله سبحانه تعالی دې موږ په دغه کې شمار کړي عجیب حدیث ته وایم کله چې انسان ودرېږي الله ته په منځ کې نو الله سبحانه وتعالى وایي چې ارفعوا الحجاب بيني وبين عبدي زما د بنده په منځ کې چې کوم پرده د اوچته کې دی ملائکه ته الله وایي اوچته کې د اوس ما سره رابطه کې فاذا التفت قال ارخوها کله چې د په منځ کې نور سوچونه شروع کی یا خو دې خو ګور الله د پردې راوچوي په دې معمولی خبره باندې چې موږ ته معمولی خبره ښکاری رب العالمین سوي وي د پردې واپس راوچي دغه زموږ طرف ته سوچ نه ما پردې لري کړی الله وي ما دې پر پردې لري کړی د سوچ هو وسم په مزدوري کې دی د سوچ هو وسم چې د بچو مبارک د سوچ هو وسم د دنیا او د سوچ هو وسم په دې کې دی سبحان الله چې دا سړی د دې سړی د موږ بسنګي چې کم په منځ کې ولړي او سوچ دی چې موږ وکړه ختمي دې سړي وسایل ولړ په منځ کې رب العالمین سره رابطه کې او پجره کې د دې رابطه وکړه ختمي او مؤمن څنګه مؤمن چې صحیح مؤمنی هغه په دې منځ کې سوچي دغه سوچي چې دا رابطه خو بده شوی دا خپل منځونه چې د خپل دې کې خشوع پیدا کوي په دې کې اطمینان سکون د رسول الله په طریقې کوي الله سبحانه وتعالى په حال باندې رحم